السلام علیکم. نن درته د یو نوي ناول اور او مینې سره حاضر شویم. دغه ناول تر ډیره د پښتنو په بدو دودونو راڅرخي. په ناول کې اصلي کرکټرونه د غریب کورنۍ لوستی ځوان شمشاد او د مالدار کورنۍ لوستې نجلۍ سوله لوبوي. نن درته د دغه ناول لومړی برخه وړاندې کوم. تاسو راسره مله پاتې شئ. پیل کوو د اور او مینې د ناول په لومړی برخه. د ښوونځي زده کوونکو د خپلو ورکړو ازموینو د پایل اعلان ته په تمه وو. بالاخره دا ورځ هم راورسېده. د چهارشنبې سهار له اوږد انتظار د ټولو پایل اعلان شوې. د ښوونځي انګړ شور ماشور په سره واخیست. هر زده کوونکي د خپلو نمرو پوښتنه کوله. اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکي خو دې پایلو ته تر ټولو زیات ورخطا او تلبسه کې وه. شمشاد هم په دې ډله کې راته. دی تر لسم ټولګي پورې له درېمې نمرې نه و مخته شوی، خو په دې کال د بخت بیړۍ میره شوه او په خپل ټولګي کې تر ټولو لوړې نمرې وړې وي. داسې ورځې به معمولا د ښوونکو لپاره هم ډېرې جالبې وي. غوښتلې هم زده کوونکي لږ په تلوسه او هیجان کې پرېږدي او هم لږ تر لږه د کار په ورځ خندولو او خوښۍ ته نیمه پلمه جوړه کړي. ځکه له وړاندې به ورباندې د ناکامو یا د څو مضامینو د مشروطۍ ناسم زیري کول. د ښوونځي سرښوونکي اړوند ښوونکو ته د پایلو پرچې وویشل شوې او هر یو به خپل زده کوونکي ټول ټولګي ته غوښتل. او په دې ورځ معلم عبدالبصیر هم راغلی و. له پرچو سره مخامخ ټولګي ته ننوت او له سلام ورکولو وروسته یې وویل: خبرې مه کوئ، غلی شئ. د عملنامو د ویش ورځ ده، کوچنی قیامت به ورته ووایو. په دې ورځ باید سړی غلی وي او زبونې وهلی وي. زموږ په رنګ کې به په داسې ورځو کې وینه هم وچه وه، خو تاسې دا د جشن جوړ کړی او غال مغال مو ټول ښوونځی په سر اخیستی. د ښوونکي بصیر په څېره کې د خوښۍ او رضایت نښو چې ده نه شوې پټولی. زده کوونکو ته ښکارول چې دا د ده د زړه خبره نه ده. د پیلو پرچو کې اصلا نور څه لیکل شوي دي. زده کوونکو شور بند کړ، غلی شول او سترګې په ښوونکي بصیر وګنډلې. غوښتلې تر ټولو وړاندې پوه شي چې د ناکامۍ او مشروطۍ خبره یې څنګه شوه. هسې نه چې د معلم صاحب خبره رښتیا وي. د زده کوونکو په منځ کې نری، دنګ او ښکلې څېره تنکی ځوان شمشاد هم سرګردانه و او د خپلو ټولګیوالو په منځ کې کله په یو او کله به په بله پخته کې کوله. د فیزیک مضمون پرچې ته زیاته سودا وه. که څه هم پوښتنې حل کړې وي، خو زیات ورباندې ډاډمن نه وه، ځکه د ازموینو په شپه د خپل ټولګیوال ګلاب د ورور واده کې بند و. درس یې وخت او موقع ونه مونده، نه یې غوښتل. د فیزیک په پرچه کې دا بې باوري چا سره شریکه کړي. یوازې یو ټولګیوال او سیال بابر شاته یې کیسه کړې وه. ټولو زده کوونکو ښوونکي ته کتل، خو شمشاد په میز سریښی و. د نورو ټولګیوالو زده کوونکو شور ماشور هم روان و. د ښوونکي خبرو د شمشاد حوصله هم ختمه کړه. لړزې یې واخیست، خو غلی و. ښوونکي په منځ کې د انګېزې په موخه د لیک لوست تخته وډبوله او په غوسناک انداز یې وویل: ښاغلو ټمبلانو او نقلانو، په کور کې به هم مور او پلار یا ورونه درته خوښ وي چې زامن مو ښوونځي ته تللي، ښې نمرې به یې اخیستې وي، خو متاسفانه چې د هغوی دا هیله مو نه ده پوره کړې. یوه شېبه د ټولو په منځ کې چوپ په چوپتیا خپره شوه. چا ساه هم په زور نه ویسته. ټول حق پک و، لکه د مرغانو په سیل چې باخبر ګډه شوي وي. ټول حق پک پاتې شول. هلکانو یو بلې خواته کتل، خو تر داسې روحي فشار لاندې راغلي و چې د ښوونځي فضا هم ورباندې د قفس په څېر راټولېده. بابرشاه چې 10 کاله اول نمره پاتې شوی وه، زړه یې ټوپونه وهل. ټولګیوالې لالو ورته ګلان راوړي وه، خو اوس یې لاندې کتل. له غوسې د خپلو راوړو پلاستیکي ګلانو پاڼې پرې کولې. ځان ورته بد ښکاره کېده. د بابرشاه په استعداد باوري ختمېده. د ګلانو په راوړلو په زړه کې پوره پښیمانه وه. معلم بصیر خان هم وضعیت او د هغوی خفګان درک کړ. ټوکې هم دومره بس وګڼلې. غاړه یې تازه کړه، ویې خندل او بیا یې غږ کړ: زما ښاغلو شاګردانو، وبښئ چې په خپلې شوخۍ مې وځورولې. حقیقت خبره دا ده چې تاسې د ښوونځي تر ټولو ممتاز زده کوونکي یاست. ستاسې د نګران په حیث په تاسو ډېر ویاړم چې نه څوک مشروط دی او نه هم ناکام شوی. مخکې له مخکې ټولو ته د ځان او ادارې لخوا مبارکي وایم. د معلم صاحب د دې خبرو په اورېدو سره د صنف فضا 360 درجې بدلون وکړ او خوشحالي شوه. ټولو چکچکې وکړې او د ځینو په رنګ کې لوینه وغوړېده. جنت چې د دې ټولګي تر ټولو شوخ زده کوونکی و، استاد ته په خندا وویل:
معلم صاحب باور وکړه موږ د لاندېښنې مړه کړو زړه مو ولیده که تر راتلونکو 6 میاشتو مړ شوم نو خون به مې ستا له غاړې وي ټولو وخندل او دې وخت کې د ښوونځي سرښوونکي ارمان ټولګي ته راننوت 3 کتابچې 2 کتابونه او 1 درجن قلمونه په لاس کې وه په خندا یې وویل هلکانو تاسو ټولو موږ ته ویاړ رابخلی زما سر مو جګ کړی پلرونه میندې که بچي راوړئ نو ساسې غوندې دې وي لایق او بااستعداده اولادونه د 2 کال ازموینو تر ټولو لوړه سلنه ساسې ټولګي جوړه کړې ده بیا سرښوونکي ارمان شمشاد ته وکتل چې په فکرونو کې ډوب دی ورته یې وویل شمشاده څنګه خفای خدای مکړه بار موټر خو به د سالنګ په لاره نه وي چپه شوی له مزه د شوخ جنت بیا ورغږ کړ هلکه څنګه خفای خواښې خو به دې نه وي مړه شوي بل ټولګیواله هېواد وخندل او ویې وی ملګرې به ترې خفه شوي وي د شمشاد تندی چې له ډېرې اندېښنې ویرې او په خپل ځان غوسې ګونځې کړې وه په وچلې 12 بجې ښکاره کېدې سرښوونکي ته په تریو تندي وویل ښاغلیه نه پوهېږم چې نن مې ولې هسې طبیعت ګډوډ دی سرښوونکي وویل ښه نو زه نور ستاسو وخت نه نیسم نن به تاسې زیات خوښ یاستئ نمرې به اعلان کړم خو ګورئ چې ما ته به شیرني راوړئ د سرښوونکي خبرې لا پای ته نه وې رسېدلی چې معلم بصیر ورغږ کړ زده کوونکو څه فکر کوئ چې څه کال به لومړی مقام چا ګټلی وي لکه د ښوونکي پوښتنه چې خورا سخته وي هیڅ چا هم څه ونه ویل ټول په خپل خیالي دنیا او ګمان کې ورک وو د ډېرو علمي سویې نږدې سره برابرې وي ځکه خو مخکې له مخکې ورته دا اټکل ګران وه ښوونکي بیا وپوښتل او وایې اول نمره به څوک وي یو ځل بیا په یو بل کې سترګې خښې شوې خو ډېرې سترګې به په شمشاد او بابرشاه راټولې وي دوی پخوا هم خپلو کې سیالي کوله او په لوړو نمرو به کامیابېدل خو دا ځل شمشاد خپله هم بابرشاه ته وکتل او په سترګو ویل چې دا ښاغلی دی شوخو هلکانو په خپلو کې په ټوکو وویل دا د اول نمرګۍ میراثخور خو معلوم دی واقعا تکړه دی د چا پلار هم نشي ورڅخه نیولی بابر بابرشاه او په همدې کې شمشاد هم د هغه نوم واخیست او ویې ویل ما ته مه ګورئ بابرشاه ته دې مبارک وي بابرشاه د دې خبرې په اورېدو په ویاړ او غرور سره وږې وغورځولې په فاتحانه اندازې ټولو ته وکتل خو نظر د مننې پر ځای له غروره ډک و زه درس وایم په ځان پیسې لګوم ستاسې په څېر ټمبل نه یم چې میراثي اول نمره شم بیا یې شمشاد ته وکتل د شمشاد په څېر هم نه یم چې د ازموینو په شپه واده ته لاړ شم او بیا مې استاد مشروط کړي د دې خبرو په اورېدو سره سرښوونکي ارمان په دیوال ټومبلې توره تخته وډبوله او بابرشاه ته غوسه شو په لوړ غږ یې وویل زده کوونکو زما په مخ کې تاسې د هېڅ چا د سپکاوي حق نه لرئ په چا ملنډې مه وهئ نه شمشاد او نه هم بل څوک ستاسو د ټوکو دی اوس به رښتیا هم نمرې اعلان شي او څوک چې د لومړي مقام مستحق دی او خواري کړې نو ټول به مبارکي ورکړو بیا یې غاړه تازه کړه او شمشاد ته یې وکتل هلکانو تاسې ټول زموږ د سر ستر اولادونه یاست شمشاد ستاسې په ټولګي کې هغه تکړه ځوان دی چې د بل تکړه زده کوونکي بابرشاه جان څخه یوه لسیزه وروسته اول مقام ګټلی سږ کال مو همدی اول نمره دی له زړه نه دې ورته مبارک وي شمشاد او ځینو نورو ملګرو یې د لاسونو په شوخې پړکه شور جوړ کړ ځینې خفه او ځینې خوښ شول شمشاد په خپل ځای کې ودرېد وا چغې یې کړه ټولګیواله غورځنګ د شمشاد خوا ته ورغی خوشحاله و شمشاد یوه شېبه په دې فکر کې لاړ چې هسې دی ویده دی او خوب به ویني په غورځنګ یې سترګې خښې کړې په زیر زیر یې ورته وکتل د هغه په سترګو کې خپله خندانه څېره ولیده چې اننګي د خوښۍ نه ګرمې اوښکې لمبه وي غورځنګ شمشاد په غېږ کې ټینګ ونیوه هغه یې ښکل کړ ولاړو ټولګیوالو د لاسونو شوخې پړکه ښوونځی په سره واخیسته او سترګې په غورځنګ او شمشاد خښې کړې وې څو شېبې وروسته ټول سره کېناستل د شمشاد اول نمرګي چې ټول حق پک کړي وه ټولګي کې یو بل ته کتل ټولګیوالو د بابرشاه لپاره راوړي ګلان د شمشاد په غاړه کې ور واچول او مبارکیان یې ورکول چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته د مبارکیو تر څنګ په ټولګي کې ګونګوسې په دې خپرې شوې چې څنګه بابرشاه نه دی اول نمره شوی سرښوونکي غږ کړ شمشاده اوس د تختې خوا ته راشه او خپله ډالۍ ترلاسه کړه شمشاد د خوښۍ قدمونه اخیستل خو د ساعت وړاندې ویرې او اندېښنې اغېزې لاندې امونه رپول په لړزېدلو قدمونو ورغی
سرخون کې شمشاد په تندیخ کول کړ. اطلاعنامه مبارکي او ډالۍ ورته په خپل لاس وسپارله. شمشاد بیرته خپل ځای ته راغی. غورځنګ هم د شمشاد په غاړه کې لومړی ګلان او بیا خپل لاسونه واچول. دواړو دومره وخندل چې ان له سترګې وښکې روانې شوې. بل ټولګیوال اباسین شمشاد ته غېږه ورکړه، په تندي هم ښکل کړ. بیا تر څو شېبو خندا وروسته ټوکې پیل کړې او ویلې کېدای شي بله ازموینه کې زه اول نمره شم. د دې خبرې په اورېدو په ټولګي کې خندا زور واخیست. ټولو خندل. غورځنګ لومړی په غوسه او بیا په کړس وخندل. ویې ویل د خدای بندګانو، د شمشاد اول نمرګي فکر د چا په سر کې و، دغه د اوس اول نمره شو. شوخ مزاج جنت را ودانګل. د شمشاد له مخه د 15 مچکو ټکونه وویستل او ورغبرګ یې کړ. بچو، د جنت یاران تل په غرونو کې لارې باسي. دا زما خبره ومنه او سبقونه ووایه. داسې به اول نمره یاست. خپلواک ورغږ کړ. لنډیا، لږ دا خواږه نصیحتونه ځان ته ووایه. لالا مو تیار د حاضري کلینر دی. شمشاد مو د پیل او زه مو د پای اول نمره یم. بل ټولګیوال خپلواک په خندا وویل. ګلان مو بابر شاه ته راوړ، خو د شمشاد په غاړه کې مو واچول. څوک د چا نصیب نشي خوړی. شمشاد چې له ډېرې خوشحالۍ خبرې نشي کولی، په ټولګي کې قدمونه ووهل. بیا یې وویل نصیب مې خپل دی را رسېږي، خلکو زما په نصیب مه تړئ شرطونه. شمشاد او ټولګیوال یې د لیسې له دروازې بیرون ووتل. د شمشاد په مخ کې د خوشحالۍ وښکې روانې. مخامخ د انجونو لیسې دروازه هم خلاصه شوه او د شمشاد د ګاونډۍ لوره سوله په ژړا له لیسې راووته. هغې د نختر په څېر دنګ قد، زړه راښکونکې څېره، د مارانو په څېر تاو راتاو تورې زلفې، غټې بادامي سترګې، د خنجر په څېر تورو بڼو یې د سترګو خمار لا پیاوړی کوه. یو لیشت غړی، سپین کاغذي مخ، نرۍ پوزه او د ململو په شان پستو لاسونو یې د هر نظر تیر خپل ځان ته راکاږه. هر پل په ناز لکه د زرکې اخیسته او په ټوله کې یو بې جوړې نجلۍ وه چې سترګې ترې نه اوښتې. سولې د دې لپاره ژړل چې سږ کال په ټولګي کې نه و اول نمره شوي. د اوښکو لیکې په سپینو اننګو لارې جوړې کړې وې او د دغې ناخوښۍ بار یې په اوږو پروت و. ورو ورو یې د سړک په اخوا رهي شوه چې ناببرې هلکانو په ښوونځي سترګې ولګېدې. پام شو چې د جمشید په غاړه کې ګېډې ګلونه پراته دي او په مخې د خوښۍ څپې خورې دي. 10 متره لرې ودرېده. څو دقیقې د شمشاد په ننداره کې ډوبه وه. بېرته یې مخ د خپل ښوونځي خوا ته واړوه. ویې کتل، چا نه ده څارلی او هېڅوک هم له ښوونځي ورته نه ګوري. د خپل ښي لاس د شهادت ګوته یې په غاښ کړ. بې غاښونه په خپلې لاندینۍ شونډه خښ کړ. ټیکری له ځانه تاو کړ. د ځان سنبالولو هڅه یې کوله. له لاسي دستکاوله یې کاغذي دسمال راوویست، مخ یې پرې پاک کړ. بیا بل کاغذي دسمال راوویست او له سترګو راغلې وخت کې پاکې کړې. خپل ګلیکسي ټیلیفون یې راوویست، مخ بېرته د نجونو ښوونځي په لور واړوه. د ګلیکسي ټیلیفون په ښیښه یې خپلې نازکې ګوتې تېرې کړې. 3 وارې د ټیلیفون کوډ دننه کړ، خو د خپل شاتګ او د شمشاد پرمختګ اغېز بیخي او ډول کړی و چې ان خپل ټیلیفون کوډ هم هیر شوی و. څو دقیقې سوچ وکړ، بیا په خپل وچې لاس کېښود. د موبایل کوټ یې دننه کړ، اسکرین خلاص شو. د ټیلیفون د مخې په کمره کې خپل څېرې ته په ځیر وکتل. په ښي لاس یې چپ غومبوری وسولوه او د اوښکو راغلې نښې ترې پاکې کړې. بیا ځان ته په ډېر ځیر وکتل. په ښه نیولې روانه شوه. د شمشاد خوا ته راغله. بیا هم جرأت ونه کړه چې هغه ته نږدې شي. له ځان سره یې وویل، چې هغه زما د انا خبره ده. څوک له غمه او څوک له خوشحالۍ ژاړي. اصول خپل مخ په وړوني کې راپټ کړ. یو خوا بلې خوا یې وکتل. غوښتل یې شمشاد ته د اول نمرګي مبارکي ورکړي، ځکه چې د شمشاد څېره پوهه او خوی خوښېده، خو ورسره د مخامخ کېدو پلمه یې نه موندله. همدا ښه موقع وه چې له شمشاد سره خبرې وکړي او د هغه زړه ته لار پیدا کړي. په ښه نیولې د شمشاد خوا ته ور روانه شوه. په زړه کې څو خبرې تاوې راتاوې شوې. بېرته ودرېده. لړزېده، اندېښنه یې وه چې څوک یې ونه ویني. د خپل پلار پاتې خان او ورو خان غوسې ذهن ته راغله. لومړی وکې وویل نه بسي، که کورنۍ خبره شي ژوندی به یې پرې نه ږدي. 2 قدمونه یې واخیستل. شمشاد ته یې وکتل. بیا یې وویل، ما خو دا وخت په خوب لیده، خو الله جل جلاله په ویښه رانصیب کړ. زړې وړاندې او بېرته کېده.
چې کله شمشاد سره وګوري څه به وشي. بیا په ټوله بنیا نړۍ د ړندو ګمان وکړ او د شمشاد خواته ور روانه شوه. شمشاد ته مخامخ په داسې حال کې ودرېده چې په څېره کې لورایه له شمشاد سره د کلونو وړاندې څه پټه رشته ښکاره کېده. ورته یې وویل شمشاد جان مبارک. بیا د خپل ټیکري څنډه په خوله کې ونیوله، خپلې شونډې په غاښ کړې. شمشاد ته یې مخامخ وکتل او د هغه په سترګو کې د هندارې په څېر خپله څېره ولیده. شکي شوه چې شمشاد هم دې سره دلچسپي لري او په زړه کې د سولې لپاره څه شته. سولې خدای پاماني وکړ، خو شمشاد لا په خپل ځای ولاړ. ټولګیوالو یې سوله او شمشاد یو ځای ولاړ ولیدل. د هغوی څنګ ته راغله، ټوکې پیل کړي. په نیمه شمشاد پوه کړ چې نجلۍ څوک ده. شمشاد وخندل او ویې ویل سبا راپسې نورې خبرې جوړې نه کړې. هغه نجلۍ مې دا کال لور وه غورځنګ پښتون ته، او پښتون بیا خیبر ته وکتل. د هر یو په شونډو د شیطانۍ مسکا خپره وه، خو د شمشاد د خفګان ویرې په زوره د خندا اجازه نه ورکوله. شمشاد چې د بخت ستوري نن ښه بیداره شوي وه، یوه شیبه په خیالي دنیا کې سوچونه وکړ. هغې سره د یو ځایوالي تصور په خپل ذهن کې رسم کړ. بیا په بل فکر کې ډوب شو. زړه کې یې وویل سوله هم د ښار په لور روان شو. په لار کې فکر کوه چې سوله زموږ د کلي د خان لور ده. د پلار میږي چې په ریاضي کې تکړه سړی نه وي نشي شمېرلی. د پلار په ځمکې 8 سپارې ګرځي، 6 بزګرې په کروندو کې شپې سبا کوي، او دا د غواګانو د زکات په پیسو یې زموږ 3 کاله ګزاره کېږي. زموږ او د هغوی د ځمکې او اسمان په څېر توپیر لرو، نه سره جوړ یو. بیا په زړه کې وګرځېد. چې د سولې رهبري هم هر سړی نشي کولی. ولور پوره کول خو یو خوب دی. د هغې د پلار په میلمستون کې زما په څېر کسان په پیالو کې چای اچوي او میلمنو ته یې بوټونه سموي. شمشاد 5 ورونه درلودل. پلار یې کلونه وړاندې ناڅرګندو کسانو له ښاره کور د پلاره په شهادت رسولی و، او مور یې ملالۍ د ورځنۍ چارو د مخته وړلو لپاره په خپل کور کې خیاطي کوله. شمشاد د خپل پلار څېره نه ولیدلې. 2 کلن ترې پاتې و. په تخیلي ډول به یې د هغه څېره په ذهن کې انځوروله. د شمشاد او سولې د کورونه له ښاره 5 کیلومتره لرې وو. له 3 هدیرو، زرګونو ونو، 6 نهرونو او د کندوز تر مستین به تېرېدل، او بیا به د مرکزي بغلان ښار ته رارسېدل. د ښوونځي د رخصتیو له پیل سره سم سولې په ښار کې د انګلیسي او ریاضي کورسونه پیل کړ. سو د روښانه راتلونکي لپاره خپل مزل لا ګړندی کړي. سبا یې د کورس په خوا کې شمشاد ولید چې هغه هم راغلی. حیرانه شوه چې شمشاد به دلته څه کوي. د ورتګ لپاره زړه نازړه وه. د دنیا د خلکو سل خبرو یې ذهن ورګډوډ کړ. ځان سره خپلې خبرې پیل کړي او سوچونو کې د شمشاد لیدو لپاره یې لارې جوړولې. لږه شیبه په خپل ځای کې غلې ودرېده. زړه کې تیر شو کاش چې شمشاد یې خواته راشي او سلام ورکړي. ناببره فکر ته ورغله. دا خو کلی نه دی، ښار دی. دلته خو د لیدو لپاره څه ناصره ناشته. په شمشاد سترګې خښې کړي. خواته یې ورغله. سړي مشي ورسره وکړ. د هغه په دیدن یې سترګې رڼې کړې او بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې تا هم کورس پیل کړی؟ شمشاد چې د سولې په لیدو یې د زړه څپې په خورېدو شوې حیران و چې سوله دلته څه کوي. د قسمت ویش او کار ته بیخي سوچي و. شمشاد لکه د قاضي په وړاندې محکوم مجرم هیڅ هم د خبرو لپاره نه درلودل. یوازې سولې ته کتل او په خیالي نړۍ کې لکه د تور باس په ټول ښار د واکمنۍ وزرې خورې کړې وي. سولې ورغبرګه کړه. سبا راځئ. شمشاد د سولې په څېره خپلې سترګې ګنډلې وې او ورته یې وویل هو کورس وایم. زریالي له لاره ولېږل چې درسونه دې ووایه چې زموږ په څېر باید نالوستی ونه وسي. بیا یې وویل هو راځم. نور نو څه کار لرم؟ سولې چې تر څو نورې خبرې له خولې وستې نږدې ټولګیوالی رخصت او زده کوونکي راووتل. سوله پرته له خدای په امانۍ ترې روانه شوه. شمشاد چې د سولې سره ورځ تر بلې د زړه تارونه لا ورنږدې کېدل. د زده کوونکو په راتګ یې ورته وویل چې زما وار راغی، ستا پلار راغی. شمشاد سولې پسې چې د ټولګي په لورې ګړندي قدمونه اخیستل ورکتل او شته ماحول ډېر زیات خوښ شو. پرېکړه وکړه چې اوس خو به خامخا همدې کورس کې درس وایي. نو ړوند له خدایه څه غواړي؟ 2 سترګې له ځان سره یې غبرګه کړه. یو پلو مې یار لونګین مې په دا بل پلو، یو وړوکی دې پلو راواوړه.
جانان زما د ګلو ونه له هرې څانګې زولۍ ګلونه وړمه یوه وړوکیه دې پلو راواوړه. دا وه د اور او مینه ناول لومړۍ برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بلې برخه چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په سپېڅلي او پاک رب مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښه ژوند ولرئ. الله په امان.